خلک به چپه ورسته خبرې نه کوي. پښتونخوا بیلارون پارټۍ موږ د وخت د قانون هر وخت احترام کړی دی. موږ د قانون منو، موږ د قانون ضابطې منو، خو قانون په مقابل کې به هر څوک برابر وي. وعقلمند ته وایي اشاره کافي ده. اوس دلته یو ملګري د کوټې د یو سرکاري افسر دغه راواوراوه، هغه کې دی ورته وایي چې که چا د افغانستان راغلي چې غیر قانوني دلته خلک واوسي د هغو متعلق خبره وکړه، موږ بیا مجبور یو پایرونه کاټوو. پام کوه، پام کوه، ته قانون څونه منې؟ موږ په دې خبر یو. سهار و ماښام د پاکستان د عرباو روپۍ شتمني په تیاره کې ستا د سترګو لاندې هم د کوټې وځي، هم د چمنه وځي، هم د پېښوره وځي. ستا قانون هلته بیا چیرې دی؟ ستا ولې ماغزه کار نه کوي؟ ګوره په پنجابي کې وایي وینا چېړو ملنګانو، موږ سره کار مه لرئ، که موږ سره کار مه لرئ مهرباني وکړئ. موږ لیوني نه یو چې موږ غیر قانوني اوسېدونکو دفاع کوو. پاکستان یو ملک دی، د پاکستان د ملک یو آئین شته، د پاکستان د ملک قوانین شته. پاکستان د مهاجرینو په معنا یعنی د بل ملک سره راغلو انسانانو په معنا د جهان پر پروتوکولونو دستخط نه دی کړی. تر ډېره وخته دلته د انګریز قانون چلی دی، د هغه دستخط په نتیجه کې د پاکستان دا وعده ده چې دلته زیږېدونکی هر سړی د دې وطن اوسېدونکی دی. دا د پاکستان د آئین برخه ده، د پخواني قانون. موږ د نه یو چې موږ لیوني یو، موږ په غیر قانوني او په قانوني کارو پوهېږو. نه موږ دا یو چې بس مغزي مې خراب شوي دي، جنګ ته بهانې غواړي. یا کاکا پر موږ دا وطن ګران دی، دلته زموږ کورونه دي، دلته زموږ کورونه دي، دلته زموږ غریب ولس پر خپله مځکه چې د زرګونو کلو راسي د معلومو او نامعلومو شهیدانو او غازیانو د وینو په برکت، د تورې په برکت و دوی ته پاتې شوی دی. پر دې باندې موږ نه د فرنګي په زور منلی دی، نه مې د مارشلاو زور منلی دی، نه مې د چا ډنډمار زور منلی دی، نه د دې باده د چا دا منلو. دلته به پښتون هر کار چې کوي دی پشت دی کوم ستا کار دی، دی چپړاسي دی که مالي دی چې په دې وطن کې اوسي، په دې وطن کې کور دی، دا به هېڅوک نه زیروي. او که چا زیراوه د پښتونخوا ملیان پارټي کارکونانو دي، کور خراب سي د بې غیرتو چې دفاع به یې نه کوي. هر څوک موږ دې وطن کې دارنګه ژوند نه کوو، موږ د چا سره به دې نه کوو. افغانستان شپرنګی دلته و، افغانستان د ټول هند د ازادۍ د مبارزینو دپاره د امن کور و. هندوستان ټول لوی هندوستان دی، هندوان، سیکان، مراټا، عیسایان، هندوان، د دنیا خلک دلته د انګریزانو خلاف چې به چا کار کاوه سیاست به کاوه د پناه ځای خوار افغانستان. د افغانستان پر دې سیمه احسان دی، د افغانستان پر هندوستان احسان دی، د
د افغانستان پر بنګال احسان دی د افغانستان د جهان پر هغه ټولو مسلمانانو احسان دی چې دوی خپل وطنونه یو فرانسیسي ته پرېښوه یا یو انګریز ته پرېښوه یا یو بل ته پرېښوه افغانستان د ګرد جهان د انسانانو دپاره دارالامن په عربي کې ټکي دارالامن د امن کور او د وطني اختیار نه وي هغه ته په عربي کې دارالحرب وایي د شر کور د جنګ کور نو افغانستان موږ دی نه یو چې موږ به ستاسې موږ افغانان یو موږ د افغانستان هر روا ناروا خبره منو یا تا ویل اوس درواغ وایه که د دېرش کاله مخکې درواغ ویل دواړې خبرې نشي رښتیا کېدای تا ویل کم افغان چې د روسانو خلاف جنګېږي د وطن دفاع کوي دا داسې عزت لري لکه حضرت عمر دا داسې عزت لري لکه خالد بن ولید دا داسې عزت لري لکه فلانی صحابي نن بیا بله وایه هغه دې درواغ وه که دې دا درواغ ده پر یو درواغ معافي وغواړه پر بل به مجلس سره وکړو اورو یې افغانان خلک وروره دا قوانین شته اقوام متحده شته د اقوام متحده قوانین شته دلته UNHCR شته پاکستان شته د پاکستان قوانین شته پر دې د مجلس وشي دا خبره دا زموږ نګرانان راغلي ښه خلک دي پروا نه کوي ټولې ورځې کې اوبه باسئ جایدادونه یې ضبط کړئ د چاپلار یې ضبط کولی شي لیونی خو نه څه دلته یې افغانان راغلي دي نه یې راوستي موږ په یو معنا د دوی د دې جنګ مخالف واوسېدو پر موږ باندې ډېرې ناروا فتوې وشوې زموږ ښځې طلاقې شوې پر موږ ماجتونه بند شو زموږ د ماجتو څخه خلکو ملایان وایستل پر دې خبره چې موږ هغه خبرې کې شم لیدئ چې وروره دا کار مه کوئ پر دې نه غږېږو افغانان راغله درې بازاره زموږ په وطن پاتې خلک نه بدوي درې بازاره زموږ په وطن کې یو سرانان ناجوړه سپي هم پکې ګرځي د چنجن سپي هېڅوک به نه یو ګلاب روش والا هوټل یو زموږ یارو کشلاغ تر یو حده زموږ د سردارانو پښې نه هم اوږدې اوږدې بازارونه یې د کاروبار ځایونه نه وو د افغانانو راتګ نن د سرانانو څخه د جهان د هر شي منډۍ جوړه کړې ده نن په کجراغ کې د کنداریانو په اصلاح یو مور او پلار نه پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي نن په سرانانو کې خیر خیریت دي چین کې د دنیا کاروبارونه دي ما په پېښور کې سبق وایه د ګوره قبرستانه څخه تر پېښور یونیورسټۍ پورې دا دشت کیکر ولاړ دغه پېښه چې وشوه وطنونه خلک سره ولاړو رالو نن د عرباو روپۍ بلډینګان دي کاروبارونه د زندګي ده خدای دې ښه ورسره وکړي عطاالله مینګل اکرمشاه فارخي د خدای راسره وو دا اوس اختر مینګل سره چې جګړه د دې زوی هم ناست وو ما څو سردار مشر سردار ته وویل سردار ستا د ځمکو معامله څنګه ده دغه شی کښت پلانه او کیسه ځمکې خو دوی له بې حسابه دي ول ځمکې خو موږ ډېرې دي ما یو ځمکه د هغو غري کې دونې اوبه راباسي دا ما خپل عزیزان ته ورکړې وه تر 40 کمې ګونۍ یادې کې اوس ما عزیزانو ما ته 45 ګونۍ غنم راکول دا خو د ښه مسخرو هېڅ درلود ول اوس دا ستا عزیزان راغلي دي ما هغو ته په لاس ورکړې ده زه یې نه شم یادولی 200 ګونۍ غنم راکړه 200 ګونۍ غنم نن ټول به یې مني دغه که لږ پاسه یې واخه دا منګوچر دا مستون بیا ځه تر لسبیرې پورې دا ټول بلوچي علاقې زمیندارۍ د افغانستان سره غلو کښتګرو په خپلو لاسو د عربا اروپۍ کاروبار جوړ کړی دی دوی هم کې آباد دي بلوچان هم کې آباد دي داسې به خلک نه وایي
چې د افغانانو راتګ دلته غلاوې ډېرې کړې پلاره یې وکړه موږ دا نه وایو چې دغه یې کړه لیکن د پاکستان قانون دا وایي چې که یو څوک دلته پیدا سو هغه به د دې ځای شارش ویل کېږي البته که د دښمن د ملک رشته نه وه دوه درې شرایط دي دا به دلیږي بل دا لیکلي دي چې که یو سړی را مهاجر سړی منعر سو که را مهاجر سو دلته یې پنځه شپږ اته لس کاله د یو شریف سړي رنګه تېر کړه پر ده باندې دغه نه وې الزامونه نه وو پلانان نه وه او ده د پاکستان په ژبو کې یوه ژبه ښه ویلی سوه دی هم د پاکستان د تذکرې دپاره درخواست ورکولی شي دا د پاکستان قوانین دا زموږ اعلان چې نن سبا بالکل وکړي خبره وکړي اقوام متحده UNHCR United Nations مهاجر موقفه ده د هغې سره د خلکو دغه پراته نمونه یې دي که د چا کار کینسل شوی دي ور زیات یې کړي بیا دلته په دغه نه دی راغلي خود به ځي دا د جهان قانون دی دا د جهان قانون دی چې که ستا کور ور واخلي کور د ځان کور د ملک په معنا هم که ستا کور ور واخلي یو بده پېښه شي ته دا حق لرې چې پر څلور دیوارو ستا د همسایګانو هلته زنانې لس سر دي په بستره کې ولاړي که کالي وینځي که هر څه کوي ته دا حق لرې چې د دې بدې څه د خلاصون لپاره دې ته ور واړو د هغه رنګه چې ستا په ملک کې بده ورځ دي خامخا ته دا حق لرې چې بل ملک ته ولاړ دا موږ راوستلي دوی راوستلي موږ داسې نه دي دغه کړي خو ناروا خبرې به خلک نه کوي بالکل یو سړی قانوني نه اوسي غیر قانوني اوسي د هغې دپاره د پاکستان قوانین شته اوس ته وایي سړی هغه عدالت دی بیا هم د عدالت نه ته بې قانون هلته یې هلته یې بوځه دا چې ته په شپې دروازې ټکوې و کورو ته راوړې دا د پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکنانو ذمهواري ده هېڅوک به په شپه د چا کور ته نه پرېږدي هېڅوک به د چا کور ته نه وځي هېڅوک لیونی خو نه کومه خواځغې دي چېرې الوځي کار به ورڅه کوي دلته دا ازبک خواران دي اکثره ولاړو دا زموږ د وطن ټول سخت کارونه د چټک د بیلچې د فلانا دا کارونه دوی په ټیکه اخلي او ډېر په ایماندارۍ یې کوي ډېر دغه یې کوي دا خو د افغانستان خبره بله خبره عزیزانو زموږ مجموعي دا اوس چې پاکستان په کوم تکلیف اخته خلک غږ نه کوي خلک غږ نه کوي نه چې د خدای بیره تر نور بیره د شا کړې ده نعوذ بالله که کسه د خدای په دغه کې لږ شک و شبهه پیدا کړې ده د پاکستان دا ټولې بربادۍ دا نن چې دي د ایټم بم لري دا ملک د دنیا زورور دریابونه لري د دنیا بهترین مځکې لري د دنیا بهترین معدنیات لري نن ایټم بم سره موږ ګرد خلک په فقر اخته دي ګونۍ ولاړه وه 4000 روپۍ ته ورسېده روزګار نشته سپین ږیری سړی ما غوندې سړی بیلچه یې په لاس کې پر دا چوک ناست او څوک دی روزانه او یو ملک چې د خپلو خلکو د روزګار بندوبست نشي کولی د خپلو خلکو د امن بندوبست نشي کولی هغه حکومت حق نه لري چې پاچاهي وکړي د هغې خلاف راپورته کېدل د عین حکم دی جایز دی هغې لپاره به راوځو کوڅې به نوځو ومخه به خلک خبره دا ده عزیزانو خبرې تا راسه ورکې زه خو اوس ویډیو سوی یم عزیزانو خبره دا ده موږ لیونتوب نه کوو د دې ګردې علاج یو دی د دې علاج دا دی چې په کومه ورځ پاکستان جوړ شو د پنجاب عدلیه د پنجاب فوج د پنجاب انتظامیه د پنجاب سیاسیان د بنګالیانو سره ښکل بند کړي د هغو آبادي تر موږ ګودو ډېره وه تر پښتانه تر بلوچ تر سندي تر پنجابي د هغو آبادي ډېره وه د هغو آبادۍ سره خپل انډول برابرولو لپاره یې نه کاله په پاکستان کې آئین جوړېدو ته نه پرېښود
د دغه بنګالي د پنجابي په دې کشو به ګیر کړي هسې دغه یې جوړه کړه چې دا د بنګالي اکثریت به موږ وکړو دا پلانه ده پستانه د دې څه دغه کول غواړي دا خبره تله پاکستان ماته دا خبره ماته چې هغه سړی زه په سر کې 450 یم ته یې پښتون بلوچ سندی پنجابی سرایکی زه 450 یم تاسې ګرد شپږ څلوېښت یاست موږ ورته وویل پنجاب ورته وویل چې موږ وروڼه یو ته 450 او موږ شپږ څلوېښت دا سره برابر 1 یونټ بس دوې صوبې به یو بنګال یو مغربي پاکستان زموږ صوبې هم وویلې په دې کې د باچا خان مشر ورور ډاکټر خان صاحب هم ورسره ملګری صوبې وویلې باچا خان مخنشي دواړه جیل ته واچوي موږ دا وایو چې د دې بنیادي وجه دا ده چې دلته آئین خلک نه پرېږدي دا اجتماع دا مطالبه کوي دا په خبرو نه کېږي چې دمکۍ سره ورکو یو بل ته دا اجتماع دا مطالبه کوي چې د دې بحران د حل دپاره د پاکستان د ټولو ذمهوارو ادارو پوځیان پکښې جاسوسي ادارې پکښې ججان پکښې کاروباریان پکښې تاجران پکښې سیاسیان پکښې او جرنلستان پکښې چې ګرد سره را وغواړي درې ورځې پر دا سره کښېني چې ورور څه کوو او په دې سره متفق سي دغه انګریزي کوي کلکټیو ویزډم په ګډه عقل په ګډه عقل سره شریک کي او دلته د یو آئین لاندې چې د هر چا دپاره به برابري قانون کې به لوړ ژور نه وي خو قانون کې به زورور کمزور نه وي چې بد یې کول که زورور و هم به جیل ته ځي که بد کول کمزور یې هم به جیل ته ځي دلته یو آئین نو د هغې اول قرارداد دی دوی بیا وایي چې ته دغه کې به دوی خبرې نه اوري زه دا قرارداد پیشوم څلورم قرارداد دی آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملک کی موجودہ معاشی آئینی سیاسی سماجی بحرانوں اور ان کی وجہ سے پاکستان کی روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سخت ترین بے روزگاری بدترین بدامنی اور دہشتگردی کی بنیادی وجہ اس ملک بخصوص صوبہ پنجاب کے ذمہ دار انتظامی عدالتی سیاسی اور عسکری اداروں نے صوبہ بنگال کی عددی اکثریت سے بیجا اور غلط خوف کو بنیاد بنا کر اس ملک میں 9 سال یا اس سے کچھ کم عرصے تک اس ملک میں ایک جمہوری وفاقی متفقہ آئین کی تشکیل نہ ہونے دی نتیجتاً پنجاب اور بنگال کی کشمکش میں ہمارا ملک اپنی تشکیل کے انتہائی قلیل مدت کے صرف 24 سال بعد 2 لاکھ ہوا 1970 کے عرصے میں ملک 2 لاکھ ہونے کے بعد سے اب تک مذکورہ تمام ادارے اسی روش کو اپنا کر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں یاد عمل کرنا دو اوقات ہوئی جو پاکستان کی جمہوری اور محب وطن عوام و اقوام یا خصوصاً پشتوان ملیون پارٹی کا قطعاً قابل قبول نہ دے قطعاً آج کا یہ اجتماع مذکورہ بالا ملکی بحران کے حل کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ ملک کے ملک کے تمام شہر وزر سیاسی پارٹیوں انتظامیہ عدلیہ وکلاء دانشوروں اقتصادی تجارتی ماہرین عسکری ذمہ داریوں جرنلسٹوں کی ایک گول میز کانفرنس بلا کر کم از کم 3 دن بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کو زیر بحث لا کر اس ملک میں ایک جمہوری آئینی پارلیمانی نظام کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کے خیالات اور نظریات سے فائدہ اٹھا کر اجتماعی دانش سے وسائل سے پر اس ملک کو بحرانیوں سے نکالنے کی کوشش کرے کہتے قبول دی ورنہ دعوت صدرم کرانا ځانو وخت نا وخت دی پمن لزو نن بیا په دغه کې په دغه ورځ په سپریم کورټ کې د پښې یو جج سپریم کورټ ته رسېدلی دی د هغه ګناه دا ده هغه شوی وزیر مواد چېرته په منظور کې راځي د هغه ګناه دا ده چې هغه وایي دلته به آئین وي دلته به د آئین بالادستي
دلته به فوج مداخلت نه کوي، دلته به زورور په کمزوري نه ورغورځي. نو په دې حالاتو کې پښتونخوا ملي پارټۍ دا مطالبه کوي چې د پاکستان هغه ټول ججان، مخکې موږ دا خبره کړې، پاکستان هغه ټول ججان چې د مارشالاو خلاف یې د مارشالا خبره یې نه ومنله، یا خپله ووتل یا دوی ویستل، تنخواوې بچیان یې ورځو ته ورکړل. پښتونخوا ملي پارټۍ مطالبه کوي چې دغه ججان دي د پاکستان مخکښه هیروز اعلان شي، دا چې د آئین د دفاع ججان اعلان شي، او دوی ته دې تېرې تنخواوې بیرته ورکول شي، که مړه دي بچیانو ته دې ورکړي، که دوی چې دوی ته دې ورکړي. دا ته تقبل دا قرارداد دی. بل قرارداد دا دی چې هغه ججان اوس هم ژوندي دي، ډېر دلته بېسد لګیا دي، غټې غټې خبرې هم کوي. هغه ججان چې د غیر جمهوري حکومتونو اوله مارشاله، دویمه مارشاله، درېیمه مارشاله د دې کومک یې وکړی، او نور ججان شل ججا ولاړو، دوی پر کښېنستل، زما زامن تنخواوې اخلي، ژبه پر تېروي. دا پکار ده چې د آئین غداران اعلان شي، دا ججان د آئین غداران، او پکار ده چې دغسې وایستل شي. دا څه دي دا تورې شړۍ سره چې تاسو ځان اچوئ دروغجن، دا په مخه شي. بله موږ دا خبره کوو، دا هم قرارداد دی. بله خبره موږ دا کړې ده، هغه غریب خلک، خدای دې نه کړي غریب، هغه غریب خلک که په سند کې وو، که په پنجاب کې وو، چې د مارشالاو یا د غیر جمهوري قوتونو خلاف یې مبارزه کوله، دوی ویشتل شوي دي، لکه زموږ د اووم اکتوبر شهیدان، لکه زموږ نور شهیدان، دوی ویشتل شوي دي، یا په سند کې یا پانسۍ شوي دي. دا ټول دي د جمهوریت شهیدان اعلان شي. مچو په سر کې، کاکا محمود په پسې، پلانۍ په پسې، دا د جمهوریت شهیدان دي. دا یو ممبر نه جوړېدی. بل هغه خلک چې ناکه په ناکه سیاسیان خلکو په لښتو په ډنډو ووهل، کوړې یې ورکړې، په جیلو کې واچول. دغه پکار ده چې د جمهوریت هیروز، جمهوریت ښاغلي اعلان کړی شي او ډېر احترام ورکړي. عزیزانو، پارلیمنټ د غیر جمهوري قوتونو سیاسي کارکنان باید بیداري کوي. په یو ملک کې چې یو څوک بد وکړي، پرده که تا وکړه خدای نخواسته 200 کس دې مړه کړ، ته دغه وې ګورنر وې یا ته وزیر یا تا مارشاله ولګوله، مارشاله لګول او آئین ماتول د دې سزا پانسۍ، د دې سزا پانسۍ. لیکن دوی 10 کاله 10 کاله 11 کاله مقاومت، 11 کاله مشرف د دې سره دا خلاص کړ، هغه بیا دوه شوه طاقت دوی هغه وخت په پارلیمنټ کې یو پارلیمنټ دا